ژوند له د رنګونو د امکان خبره ونه شوه ژوند له د رنګونو د امکان خبره ونه شوه ونه شوله موږ سره د خان خبره ونه شوه ټولې زړې نښې واپس کړي دا یې وویل ټولې زړې نښې واپس کړي دا یې وویل مه راوړه د ښار اوس پیزوان خبره ونه شوه او دا ځل یې د ځان د انتظار لمحو ته نه سپارم دا د انتظار لمحو ته نه سپارم دا ځل یې د ځان سره د ځان خبره ونه شوه شل لکه یې واغستې د رڼو کار یې وشو شل لکه یې واغستې د رڼو کار یې وشو خو کونډه وه د کونډې د تاوان خبره ونه شوه نن مې ورته بیا دانشه ونه وي چوپ پاتې شوم نن مې ورته بیا دانشه ونه وي چوپ پاتې شوم یره وه د اوښکو د باران خبره ونه شوه السلام علیکم ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری روید وفا یم سره د خپل ګران ملګري مراد جان مراد په دغه دعا په دغه هیله چې روغ به یې جوړ به یې خوشحاله به یې د ژوند په مزو کې به یې د ژوند نه به ښې خوندورې مزې اخلئ په کار هم د دغه لږ شانتې ژوند دی چې په مینه په محبت تیر شي په خوشحالۍ تیر شي د چا زړه پکې ازار نه کړو پروګرام ادبي خپرونه د رنګونو مازدیګر د رنګونو مازدیګر مو نن تی ملګري ته راوړی دی سدو ته چېرته چې زمونږ ګران ملګری ښاغلی بخمنیر ماهر صاحب ژوند کوي دغه خواله راغلي یو په ادب مین دی په پښتو مین دی د شعر سره مینه لري نو تکل مو کړی و چې د هغه خواله راشو او ستاسو تر څنګه دي خوندور شعرونه ترې ریکارډ کړم او بیا یې ستاسو تر څنګه شریک کړم بخمنیر ماهر صاحب را سره په څنګ کې ناست دی ظهیر الله صاحب دی او حسین نادان دی نو بخمنیر ماهر صاحب نه به پوښتنه لرو ماهر صاحب په خپل پروګرام د رنګونو مازدیګر کې تاسو ته هرکلی وایم ډیره زیاته مننه وفا صاحب ستاسو مینوالو ته اول د زړه د کومې نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شان مراد جان صاحب هم ډیره زیاته مننه کوم کیمرامین دی روید وفا صاحب ستاسو هم یو جهان مننه کوم زما خواته زما ملګری ظهیر الله بوګره هم ناست دی ستاسو یار زمونږ یار حسین نادان صاحب هم ډیره زیاته مننه کوم زما سره داسې الفاظ نشته چې زه پې ستاسو مننه وکړم به هر حال ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو ما غوندې کس له راغلی یو ساده باده ماهر له راغلی یو جهان مننه کوم وفا صاحب الله مو دغه شان دا منډې ترلې وساته یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو راغلی د پښتو خدمت کوئ زه ډېر زیات خوشحالېږم تاسو بار بار زه نورو ملګرو ته هم ویم دا ذکر کوم چې روید وفا صاحب ته وګورئ د پښتو دپاره ډېره زیاته منډه وئ الله دې راته تاسو ژوندي لري او زمونږ به دغه شان دعاګانې کوو ستاسو د الله صحت درکېدله او الله دې له ډېر عمر درکړي یو جهان مننه ماهر صاحب زموږ دا کتونکي مو خو مونږ ته پته ده خو زموږ دا کتونکي غوښتنه کوي د غزل به هم غوښتنه کوي شعر به هم ورته وایي خو دا راته ووایي چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه وکړو او څنګه مو وکړو ډیره مننه وفا صاحب ښه پوښتنه م وکړه یقینا دغه شان پوښتنې تاسو چې کوم پوښتنه وکړه ډیره ښه پوښتنه م وکړه زما خو چې کوم دی شاعرۍ آغاز د 2013 خواوشا ما شروع کړی 2013 کې جي او زما والد صاحب چې کله وفات شو نو په هغه باندې ما یو مرثیه لیکلې وه د هغې نه بعد بیا ما شروع وکړه جي یو جهان مننه ماهر صاحب دغه اخرنۍ پوښتنه چې زموږ د قدم ته په کم نظر ګورئ د شاعرانو رونو سره مرکي او د هغو خواله تګ او د پښتو دپاره دغه منډه دې ته په کم نظر ګورئ انتهایی وفا صاحب تاسو چې څنګه خبره وکړه زه به درته بیا ویم چې زما سره هم داسې الفاظ نشته چې زه پې ستاسو ته دې پروګرام شکریه ادا کړم ستاسو ته د منډو ترلو پې زه شکریه ادا کړم انتهایی زه خو دغه ویم روید وفا صاحب چې تاسو چې څومره منډې وهئ د پښتو شاعران له ځئ او چونکې ډېر شه ملګري به وي بلا شه ملګري به وي او تاسو د پښتو د خدمت ته ملا تړلې ده زه ورته ډېر په درنه نظر ګورم ډېر او په ښه سترګه ورته ګورم الله مو کامیاب لره دغه شان ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو دغه شان د پښتو دپاره منډې ترلې وهئ الله مو چېرته ناکامه مکه الله م بریالي وساته یو جهان مننه ماهر صاحب چې ستاسو مرسته را سره وي نو موږ به دغه شانتې د پښتو دپاره خدمت کوو د پښتو دپاره به منډه وهو ملګرو د ماهر صاحب نه به غزل اورو چې د ماهر صاحب خواله متک کړی دی راغلي یو چې غزل تې وانه ورو شعر تې وانه ورو نو دا به پوره نه وي نو په دې شعر وله بننه ورکوم د غني بابا په دې شعر باندې وایي د کعبې دننه هر سړی ولیدی د کعبې دننه هر سړی ولیدی کلک ایمان په میکدو کې معلومیږي بخمنیر ماهر صاحب ډیره زیاته مننه وفا صاحب ظهیر الله بوګره حسین نادان صاحب کیمرامین مراد جان مراد صاحب او وفا صاحب تاسو او ستاسو ټولو مینوالو ته دا یو درې شعر اول ډالۍ چې خلکه مبارک می شئ خلکه مبارک می شئ بمونو کې راغټ شوم خلکه مبارک می شئ بمونو کې راغټ شوم حیران یم چې څنګه دی اورونو کې راغټ شوم
مننه جي ای خلکه مبارک مشه بمونو کې راغټ شوم حیران یم چې څنګه دې اورونو کې راغټ شوم او حیوان پکې عزت او د انسان پکې عزت نه وپا صاحب حیوان پکې عزت او د انسان پکې عزت نه همزولو زه په دې قسمه ښارونو کې راغټ شوم مننه جي او مننه جي او بل شعر دی جي چې دا سبق دومره ګران نه و خو روپۍ را سره نه وي دومره ګران نه و خو روپۍ را سره نه وي انپړه زه د خان صاحب بېګارونو کې راغټ شوم مننه جي ډېره مننه جي دا سبق دومره ګران نه و خو روپۍ را سره نه وي انپړه زه د خان صاحب بېګارونو کې راغټ شوم او د غزل مطلب ده چې دې ګل چې پاڼې وچې کړې خزان راته ښکاره شو دې ګل چې پاڼې وچې کړې خزان راته ښکاره شو جانان چې مینه پرېښود د هجران راته ښکاره شو مننه جي ډېره مننه دې ګل چې پاڼې وچې کړې خزان راته ښکاره شو جانان چې مینه پرېښود د هجران راته ښکاره شو او وفا صاحب او نادان صاحب ته ډالۍ چې وفا په چا کې ګوري نه خو ایسته میینېږي وفا په چا کې ګوري نه خو ایسته میینېږي ملګرو دا زړګی مې څه نادان راته ښکاره شو مننه جي وفا په چا کې ګوري نه خو ایسته میینېږي ملګرو دا زړګی مې څه نادان راته ښکاره شو او بل شعر دی جي چې خپل زوی انګلینډ کې دی غریب په زوی شوتل راوړي خپل زوی انګلینډ کې دی غریب په زوی شوتل راوړي دې ظلم کې ملګرو کلی خان راته ښکاره شو مننه جي ډېره مننه خپل زوی انګلینډ کې دی غریب په زوی شوتل راوړي دې ظلم کې ملګرو کلی خان راته ښکاره شو بل شعر دی چې نشو په تماشو باندې بلا مې وشیندلې نشو په تماشو باندې بلا مې وشیندلې خیرات یو روپۍ کې سم تاوان راته ښکاره شو مننه جي ډېره مننه نشو په تماشو باندې بلا مې وشیندلې خیرات یو روپۍ کې سم تاوان راته ښکاره شو او جي ډېر رښتونی و جمړی کو خبر شومه او جي ډېر رښتونی و جمړی کو خبر شومه او جي ته دې مرګ کې مسلمان راته ښکاره شو مننه جي ډېره مننه او جي ډېر رښتونی و جمړی کو خبر شومه او جي ته دې مرګ کې مسلمان راته ښکاره شو جي اخره مقطع ده جي چې اورمه لس مړه شو او پنځه پکې زخمیان شو چې اورمه لس مړه شو او پنځه پکې زخمیان شو ماهره د انسان مرګ ډېر ارزان راته ښکاره شو مننه جي ډېره مننه ډېره زیاته مننه شکریه یو جهان مننه د کوم بخمونیر ماهر صاحب چې د خپل قیمتي وخت نه موږ له وخت راکو زموږ سره په دې مرکه کې شریک شوي ګرانو قدرمندو کتونکو تاسو د ماهر صاحب کلام واورېدو د هغه نه مې دا پروګرام ریکارډ کو ستاسو تر څنګ به یې شریک کوم په تیره د مراد جان هم یو جهان مننه کوم زموږ نه دغه ویډیو ریکارډ کا ستاسو تر څنګ به یې شریک کوم اجازه به نه اخلم په دې شعر باندې وایي چې ما به هر چاله په هر غم کې تسلي ورکوله ما به هر چاله په هر غم کې تسلي ورکوله نن مې په خپله د چا غم لکه باران جوړوي ملګرو زموږ د پیج لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در رسي زموږ ویډیوګانې تاسو ته ضرور در رسي زموږ دا ویډیو شیر کوئ چېرته هم چې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ د خپل چاپېرچل ډېر زیات خیال ساتئ که ژوند او زندګي وه د بې وفا سلګو وفا وکړه یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د نوي زیږي سره د نوي غزل سره او د نوي پروګرام سره تر هغه دمه پورې په لوی الله مو سپارم د الله په امان